تازه خبر د محقق زوی په کورنۍ جګړه کې وژل شوی. سلامونه ګرانو لیدونکو، بیا هم بلې ویډیو ته ښه راغلاست. که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی، چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره لایک کړئ او ویډیو تر اخره پورې وګورئ او زیات یې شیر کړئ. نن ټکی اسیا یکشنبه شلمه سالواغه 1398 لمري د اجرایه رئیس دوهم مرستیال او د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی محمد باقر د هغه د بل زوی په ډزو وژل شوی دی او د کورنۍ یو بل غړی ټپي شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیالې مروه امینی رسنیو ته ویلي چې دغه پیښه نن سهار 9:30 بجې د محقق په کور کې دننه رامنځته شوه. د امینی په وینا په دغه نښته کې د محقق مشر زوی محمد باقر محقق وژل شوی دی. بل لور ته د ملي تلویزیون د راپور سره سم د محقق د زامنو ترمنځ په جګړه کې د محمد باقر د وژلو ترڅنګ د کورنۍ 6 تنه نور ټپیان شوي دي. ګران دوستانو، که ویډیو مو خوښ سو ویډیو سره لایک کړئ او چینل سره ضروري سبسکرایب کړئ.